د یو خبره ده په یو خوشي بیابان کې په یو لاره کې یو اوښ ولاړ و. د دې اوښ په غاړه کې رسۍ هم وه. دغلته کې یو مږه هم وه. مږې چې کله دا اوښ ولیدو چې اوښ ولاړ دی او په غاړه کې رسۍ هم دی او دا رسۍ څه پورې تړل شوې هم نه وه. مږې هم مکه کار وکړو، دا رسۍ په خوله کې واخیستله او دا اوښ دلته نه روان کړلو. مږې وړاندې او اوښ ورپسې، خو مږې په خپل مزل کې ډېر زیات تکبر هم کولو او ځان سره یې دا ویل چې وګوره دومره لوی اوښ ما ځان پسې را روان کړی دی. یعنې دا یې ویلو چې دومره لوی ځناور زما په کنټرول کې دی. خو مږې ته پته نه وه. دغلته وګوره دومره لوی ځناور مې ځان پسې شاته نه را روان کړی دی. اوښ چې کله دا خبره واورېدله نو ځان سره یې وویل ورکوټې شانتي ځناور او ته دومره خوشحالې، ځه بیا به دې وروسته پته ولګي، لږ صبر وکړه. مږه په تلو تلو کې د یو سیند غاړې ته ورسېده. دې چې کله دا اوبه ولیدې نو ډېره ویرېده. اوښ هم مږې ته وویل ای زما رهبر څه وشو، ته خو ودرېدې؟ خو مږې چې دغه حالات ولیدو نو ډېره حیرانه او پریشانه وه او ځان سره چوپ چاپ شوله او هیڅ قسمه جواب یې نشو ورکوی. خیر اوښ هم چې کله دا حالات وکتلو نو ځان سره په خندا شو او بیا یې ورته وویل یارېږې ولې؟ وړاندې ځه، همت وکړه، شابه. مږې هم په یېرېدلي اواز سره دې له جواب ورکړو او ورته ویې ویل اوبه ډېرې ډوبې دي، هسې نه چې پکې ډوبه شمه. اوښ ورته وویل زه یې ګورم چې دا اوبه څومره ژورې دي. بیا هغه اوښ دې اوبو ته ورښکته شول او بیا یې مږې ته په جواب کې وویل خو دومره ژورې هم نه دي، صرف زما ګونډو پورې دي. ته وړاندې راشه او رسۍ ونیسه چې زه تا پسې شاته نه ځمه. ته ولې خفه یې؟ چې دا یې واورېدل نو مږه ډېر زیات ځان سره شرمنده شوه او اوښ ته یې په جواب کې وویل دا اوبه خو ستا ګونډو پورې دي، ښه که زه ورغلم نو خیر مې نشته. مږه هم په دې خبره پوهېدله چې چاته په کمزور نظر باندې کتل یوه ورځ انسان رسوا کوي او ځان سره ډېره زیاته شرمنده وه. کله هم چا پورې خندا مه کوئ، په هر چا کې څه نه څه حکمت ضرور موجود وي. راځه راشه زما په شا باندې کښېنه، زه به دې غاړه واړوم. دې نه وروسته اوښ چې کله د مږې دغه حالات ولیدو نو اوښ ورغله هغلته او دغه مږه یې راواغېستله او په خپل شا باندې کښېنوله او بیا یې په اوبو کې بلې غاړې ته واړوله. نو زمونږ د دې سټورۍ مقصد هم دغه و چې همیشه دپاره خپل ځان لوی مه ګڼئ، ځکه چې لوی یو الله ذات دی او بل څوک کمزوری مه ګڼئ، ځکه چې هر چا کې الله جل شان څه نه څه کمال ضرور پیدا کړی وي. نو موږ تاسو د یو بل سره چې مرسته کوو نو هر څه یو، د یو بل مرستې نه بغیر هېڅ هم نه یو. که چېرته تاسو زموږ سټوري خوښوي زموږ ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او موږ ته کومنټ کې ووایئ چې زموږ سټوري څنګه وه. مننه.